په امریکا کې په زرګونو خلکو د ټرمپ پر ضد لاریون کړی دی. دا چې د امریکایانو او د امریکا خلکو د ټرمپ په ضد ولې لاریون کړی دی، له ټرمپ څخه یې څه غوښتل، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن سهار یو ځل بیا د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې په زرګونو ښځو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد پراخ لاریونونه کړي دي. د امریکایي رسنیو راپورونو له مخې نن له سهار راهیسې سلګونه ښځې په نیویارک سیټي او زرګونه نورې په واشنګټن ډي سي کې راټولې شوې دي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکړي دي. د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله د دې لاریونونو زیاتوالی شمیر لږ ښودل شوی دی، خو له شنبې ورځې راهیسې د امریکا په 180 لویو ښارونو کې د ټرمپ پر ضد د ښځینه او د لاریونونه پیل شوي دي. ویل کېږي چې لاریون کوونکو ان غوښتل چې سپینه ماڼۍ ته داخل هم ولاړ شي، خو په دغې ماڼۍ کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ موجود نه او د اونۍ د پای پر رخصتۍ وتلی و. خلک وایي که چیرې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې موجود وای، د دې زرګونو کسانو مخه هیچا هم نشوای نیولی، بلکې کولی شو چې سپینې ماڼۍ ته ننوځي. نو ګرانو مینهوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښې شوي وي، که مو خوښې شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.